په خو کارونه کې د یو بل تعاون کول او په بدو کارونه کې د یو بل تعاون نه کول. زه خشب خدای پاک د ټولو بچي خکه الله بچي ته خو کړې کوشش کوي دا ګاونډي بچي دغه سبق نه ورزي هغه ځان سره کنه چې هغه هم تکړه شي. بچي ته خو سمارټ سکول کې سبق وای کنه هغه چې کم دی دلته ګورنمنت سکول ته ځي ځان سره بچي لیک کینه و چې هغه هم لیک خشي دا نه پټ کا داغه کتابونه پټ کا. حجی گروپ سایکالوجی د سیستم بی دا چې کمپټیشن یو منډه د یو حل ده ال بچي ډاکټر جوړ شه ال بچي انجینیر جوړ شه ال غفلانی سزداس شو هغه د اغي جی غټه کوټه ده غټه بنگله ده اغي گاډي واغس تاسو واخله یو کمپټیشن دی یو حل ده. سیستم ا سوي کوآپریشن اند کولیبوریشن تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په خو کارونه کې د یو بل تعاون کول او په بدو کارونه کې د یو بل تعاون نه کول. زه خشب خدای پاک د ټولو بچي خکه الله بچي ته خو کړې کوشش کوي دا ګاونډي بچي دغه سبق نه ورزي هغه ځان سره کنه چې هغه هم تکړه شي. بچي ته خو سمارټ سکول کې سبق وای کنه هغه چې کم دی دلته ګورنمنت سکول ته ځي ځان سره بچي لیک کینه و چې هغه هم لیک خشي دا نه پټ کا دغه کتابونه پټ کا. زما یو ملګری when I was in metric ما هغه ته مال کتابونه راکا زاړه ما نه یو کلاس سینیرو مال کتابونه را نه کړ هغه د کلی د ملک زو او زه د کلی د غریب سړي زو ما یې خجی ما ځان له زاړه کتابونه واغستل سمه کالج کې مې اډمیشن شو داغه په بل کالج کې اډمیشن شو سو وخت پس هغه مال راغی ویر تاسو سره پاتې کېږم ما موست ویلکم راځه ما ځان له یو کوارټر نیولو بیا هغه کې هغه ما سره پاتې کېدل نن هاذا ما بیسټ فرند دی. کوآپریشن کولیبوریشن مالا دا سیس چې خدای پاک را کړی دی د ډیر مهنت او مشقت نه رستو را کړی دی. دا سی وخت راغلی دی چې ما د خپل سی او د ټایم لینډرز کال اوریدل دی چې تاسو کوم ځای ما ز سوات کې وی تاسو راتلی شهر راولپنډي ته یو ټریننګ روان دی ما وی او جراتلی شم وی خصبا تاسو راشي د اتوار پورز باندې زه د سوات نه راولپنډي ته تلم په پی سي کې ما ټریننګ اغسته دی او واپس ما سخوتن ز بیا سوات ته راغلی یو کال ما دې پس منډه تړلې والی دی ما په یو کال کې کتابونه اغسته 35000 روپیز او چې صدغه اما کړی دي خدا ځان سره په خېټه کې او قبر ته اورل نه غواړم. زویم چې تاسو غوندي ځوانان او ځوانانې عمده سي زواخلي او مخ پړوان دي لاړ شي نو سبابا دا قوم او دا وطن د اسمان ستوري او ان شاء الله موږ ته به هیڅ ریګریټ نه وینو. دغه وی کوآپریشن اند کولیبوریشن موږ خپل کې کوآپریشن کوو نو وطن په مخ کې زی او کولیبوریشن کوو وطن په مخ کې زی دا نه چې زه زده کم چې تاسو نه پټ کم چې تاسو زده نه کې بل چا پټ کم چې اغیز زده نه کې دا د سیستم بی سوچ ته ټیک شي جی. الټیمیټ سب ویژن خو مونږ او وی چې هغه د یو خاص وخت لپاره وي بیا الټیمیټ سب ویژن څه ته وایي الټیمیټ ویژن اف ا رول از کالډ الټیمیټ ویژن لکه تاسو ته ما وی برادر یو رول دی یو کردار دی نو د دې رول کې چې یو سړی الټیمیټ ویژن ځان له جوړ کی چې زدا سي رور جوړېدل غواړم چې ما نه یو رور او یو خور خپه نشي نو دا د الټیمیټ سب ویژن دی. پوه شو کنه جی الټیمیټ سب ویژن څه ته وایي چې په یو رول کې په یو کردار کې ځان لا الټیمیټ ویژن جوړولو ته الټیمیټ سب ویژن وایي. Vision way a clear picture of the future that we want to see. Strategic way that vision which is correct and independent of time. دا اوشو ultimate vision هغه ته وایي چې د هغه high lucidity وي او low concreteness وي هغه ته ultimate vision وایو. Intermediate vision هغه ته وایي چې د ultimate vision achieve کولو د لپاره مونږ هغه مختلف اوقاتو کې تقسیم کو 25 ساله vision 10 ساله vision 5 ساله vision نو دغه ته مونږ intermediate vision وایو او بیا په دغه 5 سال کې به زه څنګه خرور جوړېږم د دې vision چې زه جوړ کوم دې ته وایي intermediate sub vision. څنګه ښه ټیچر جوړې شم intermediate sub vision. څنګه ښه ټرینر جوړې شم intermediate sub vision. څنګه ښه باس جوړې شم څنګه ښه ګاونډي جوړ intermediate sub vision دی. Is it clear? Thank you very much. کله چې تاسو په یو رول کې خپل ځان ته الټیمیټ ویژن جوړوي نو هغه ته موږ وایو الټیمیټ سب ویژن. لکه زه وایم چې زما زوی دی ښه شي فور ایگزامپل دا زوی دا الټیمیټ ویژن دا یو رول دی د زوی دا رول کې د چې دی د ښه زوی جوړ شي د د لپاره څه پکار دی دا یو اگزامپل داسې هر یو څه چې تاسو اخلئ زه به اگزامپل د زوی واخلم. های لوسیډیټي دا چیک لیست راغلی چې های لوسیډیټي های وي یعنې بغیر مبهم الفاظو کې هغه تاسو ډیفاین کړئ. ښه زوی وایي څه ده صرف ډاکټر انجینر ته ښه زوی نه وایي دا خصوصیاتو ګورئ د آیډیل مسلم د آیډیل مسلمه کې خصوصیاتو ګورئ هغه ولیکئ یو ښه زوی څه ته وایي هغه به ډیفاین کړئ. دویم لو کنکریټنس
چې کنکریټلی کوانټیفایبل میز پکې کم از کم وي شمیرل به سره ډېر نه کې شمیرل به سره ډېر نه کې دا دومره او دا هغه او دا دومره او دا هغه نه څه خاص مقدار پکار چې کنکریټلی کوي څه خاص خصوصیات پکار دي او دا ډېر انټرېسټینګ خبره ده چې دو سایډز اف دی کاین د سکې دواړه اړخه کتل پکار دي سکې دواړه اړخ څه ته وایي سکې دواړه اړخ دې ته وایي چې په یو وای تاسو وګورئ دا یو شانتي ده دا بل شانتي ده خو زه وایم چې زما زوی دې ښه شي د دې مطلب دا دی چې زه ښه پلار شم هله به زما زوی ښه شي خو زه وایم چې زه ښه پلار نه جوړېږم ځان ته دې هسې زړه نه خوښوم زما زوی نه جوړېږي چې زه سحر جمع له نه ځم او مانځه له نه ځم او دوی ته زه د شپې نه یو سپاره نصیحتونه تېر کړم چې بچي لمونځ کې ډېر ثواب دی او دا ډېر ښه شي دی او ته ځوان دی او دا وخت دی او دا داسې دی او سر دوی مې راپاسې بابا خو نصیحت کړی کېدای شي هغه تللی وي وګورې بابا خو تللی ښه دا ډول دی چې نصیحت ولاړ شي ته موده شه زه سهار راپاسه ولې مانځه له نه تللی بابا تاسو تاسو بچي ته زما نه څه خبرې د شپې سټډي کوم ټریننګ ورکوم سبا ډیوټي ده زما یو لیست وکړم چې زه دا کوم ته څه کوې هغه چې دومره غټه نوم بیا دا کوم چې زه دومره داسې مړه کې د ټو سایډز اف دی کاین چې څه خو زوی غواړې نو ښه پلار شه چې غرور غواړې نو غرور شه چې ښه ښځه غواړې نو ښه خاوند شه چې ښه ګاونډي غواړې نو په خپله ښه ګاونډي شه دیٹ از سمپل فارمولا a simple formula उसकी वो जाने मुझे पास वफा के लता फराज अपनी तरफ से तुझे बातें जाते शिकवे जुल्म सबसे कहीं बेहतर था अपने हिस्से के पीछे शमा जलाते जाते और शुरू हम दोनों कल्प न करो अवल को शुरू अजान को दूर से नमाज में नमाज खजा दुआकी अजर उसी एक्सरसाइज दे और दा एक्सरसाइज 10 दे जदा यो वर्कशीट दे तاسو 60 नंबर पेज باندې وګورئ او دا څه دي سمپل به بس دا کومه تاسو باندې تاسو لګي دا یو ویژن دی الټیمیټ ویژن دی الټیمیټ سولوشن دی چې I want my father to have lived a vision oriented healthy and spiritually fulfilling life چې زه غواړم چې زما پلار دی هیلدي وي ویژن اورینټډ وي سپریچولی سټرونګ وي او ښه ژوند دې تېروي زما رول څه شو زما رول څه شو زه یا سن شم او یا هغې ډاکټر سن او ډاکټر دا رول دی نو دغه ایکسرسایز تاسو وکړئ چې مخامخ رولز لیکلي شوي دي او د ګس اړخ ته د الټیمیټ سب ویژن لیکلي تاسو ایکسرسایز وشي چې تاسو خپل ځان له الټیمیټ سب ویژن څنګه جوړولی شئ دا یو ایکسرسایز دې اړخ ته لیکلي شوي دي رول کردار ګس اړخ ته لیکلي شوي دي ویژن الټیمیټ سب ویژن یعنې ستاسو په یو کردار کې اخري ویژن څه کیدی شي الټیمیټ ویژن څه کیدی شي لکه که زه غواړم ما دا ویژن ولیکه که زه غواړم چې زما مور او پلار دې صحتمند وي اورینټډ وي سپریچولی سټرونګ وي او ښه دې وي نو دا په کوم کردار سره میچ کوي د سن په کردار زوی به دا غواړي او لور به دا غواړي نو دا سن او ډاکټر سره میچ دغه شانتې بل سټیټمنټ لیکل شوی دی I want my employee to be healthy productive and to become assets for the company and institution and the nation بس سمبل لا ته وایي چې دا کوم کردار سره دغه کوي بزنس اونر یو سړی د کمپنۍ مالک دی یا د انسټیټیوشن مالک دی هغه وایي زما امپلای شي چې کله تاسو د بزنس الټیمیټ ویژن لیکئ تاسو به دا وایئ چې I want to see my employee healthy very social very developed دا ستاسو دا third day I want to see my coming generation develop to a point intellectually and spiritually where they make a significant contribution to the revival of the ummah. زه خپل را روان اولاد ګورم دا څه شی دی زه خپل را روان اولاد چې ګورم دا څه شی دی زه خپل اولاد ګورم دا یا پلار دی پلار نه کړه چې پلار خپل اولاد ګوري چې زما را روان اولاد چې کوم نو ښه انسانان جوړ شي next one چې کوم نو fifth one چې کوم I want to see my mother die in a state where she is happy healthy and please Allah subhanahu wa ta'ala زه خپل مور لیدل داسې غواړم نو څه کېدی شي سن کېدی شي یا ډاکټر کېدی شي بل 6 نمبر باندې تاسو وګورئ نو هغه I want to see myself زه خپل ځان لیدل غواړم څه سیلف لیدل تاسو
ځان باندې هم حق دی نو سیلف شو او اخري نمبر دی I want to see my fellow citizen زه خپل نور اوسیدونکي د دې وطن غواړم چې هغوی هیلتھ وي سپریچول وي انټلیکچوال وي نو څه شومه داخلي شو دا یو رول د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي